سلامونه د اونۍ غوره خبرونو ته ښه راغلاست. زه عقله ذهین یم. راځو لومړی خبر ته. په کونړ ولایت کې د 143 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو 2 کانالونه جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې دغه 2 کانالونه نږدې 4000 هکټاره ځمکه خړوبوي او 15,000 کورنۍ به ترې ګټه پورته کړي. بادغیس کې د پستې معیاري پروسس یوه فابریکه جوړه شوه. په دغه فابریکه 150,500 ډالر لګښت راغلی او په یوه ساعت کې له 300 څخه تر 500 کیلوګرام پورې پسته پروسس کولی شي. د بادغیس ځایي مسؤلینو دا فابریکه په کورني او بهرني بازارونو کې د دې محصول د ښې بازار موندنې لپاره مهمه بللې ده. په افغانستان کې سږکال د انګورو حاصلات 980,000 میټریک ټنو ته رسیدلی دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په کلني ډول افغانستان له دې درکه 180 میلیونه ډالر عاید کوي. نوموړي وویل چې تیر لمریز کال کې د انګورو د حاصلاتو کچه 870,000 میټریک ټنو ته رسیده. د بادغیس د اب کمري ولسوالۍ ته غځېدلی 15 کیلومتره سړک جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دغه سړک په جوړېدو 219 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. ځایي مسؤلین وایي دا سړک اب کمري ولسوالۍ د بادغیس له مرکز سره نښلوي. دې سره خلک په اسانۍ مرکز ته تګ راتګ کولی شي او د دوی ډېرې ستونزې ورسره حل شوي دي. په کندز کې د وریجو پروسس فابریکې په فعالیت پیل وکړ. په یاده فابریکه باندې 5,900,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی چې په 40 ساعتونو کې د 140 ټنه وریجو د پروسس وړتیا لري. د یادې فابریکې مسؤلین وایي 3,840 قراردادي بزګران لري چې هغوی ته د وریجو اصلاح شوي تخمونه او د اړتیا پر مهال پورونه ورکوي. هرات کې تر راتلونکو 2 اونیو د کابو زرو ممیزخونو چارې بشپړېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د دې پروژې چارې نږدې 3 میاشتې وړاندې پیل شوي دي او تر راتلونکو 2 اونیو پورې ټولې ممیزخونې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. په کندز او نورستان ولایتونو کې د 2 ښوونځیو ودانۍ جوړې شوي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي د ښوونځي 8 ټولګي تشنابونه او د څښاک د اوبو څاګانې لري. د معلوماتو له مخې د جوړو شویو ښوونځیو په ګټه اخیستنې سره 246 زده کوونکو ته د زده کړو وړ چاپیریال رامنځته شوی دی. په پکتیا کې د 43 میلیونه افغانیو په ارزښت 2 پراختیایي پروژو چارې پیل شوې. دغه پروژې د دې ولایت په ارګون ولسوالۍ کې عملي کیږي چې پکې 950 متره استنادي دیوالونه او شاوخوا 1.5 کیلومتره کانال شامل دی. د دې پروژې په پلي کېدا سره به سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه د سیلابونو له ګواښه خوندي شي. دا و د دې ونې غوره خبرونه. تر بیا ښې چارې.